سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم په څلورو حصو دی. اول حصہ سل آیاتونه. اول حصہ کی همدغه اوله مسله ذکر کوي، اثبات التوحید. دا مسله ثابتوي چې الله کریم په ذات او صفاتو کې یک یو دی، څوک ورسره شریک نشتا. دویمه حصہ آیت نمبر 101 تر 106 پوری. په دویمه حصہ کې دویمه مسله ذکر کوي، اثبات الرسالت. دا خبره ثابتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د جانب نه حق او سچ پیغمبر دی. درېمه حصہ 253 پوری. په درېمه حصہ کې مسله بیانوي د جهاد فی سبیل الله تعالی، چې د دې دوه مسایلو د پاره توحید او سنت د پاره به تاسو جهاد کوئ، کوشش وکوئ. او څلورمه حصہ 254 نه تر اخره. په څلورمه حصہ کې انفاق فی سبیل الله تعالی، مال بم لګوي د الله په لار. جهاد بغیر د مال نه کیږي. اول حصہ چې سل آیات دي، دا مزید تقسیم دی په دریو ابوابو. باب اول شل آیتونه په اول باب کې بیان داغه دریو ډلو کوي، کم چې فاتحه کې ذکر و اجمالا، دلته پاغي تفصیل کوي. دویم باب آیت نمبر 21 نه تر 140 پوری. او دویم باب کې هغه اصل مسله ذکر کوي، اثبات التوحید، خو په خطاب عام یا ایها الناس سره. ټول خلکو ته وایي چې اعبدوا ربکم، عبادت د خپل رب کوي، د بل چا مه کوي. سوره اجزاء اقسام د عبادت دي، دا به محض د پاره د یو الله کوي، بل هیڅ چا د پاره به نه کوي. بیا دریم باب د آیت 40 نه تر آیت نمبر 90 پوری. په دریم باب کې هم هغه اصل مسله ده، اثبات التوحید، خو په خطاب خاص سره. بنی اسرائیل دلته خاص کړی دي. کفارس کا نور خلق دا مسله د عبودو نه مني، نو تاسو خو ځان ته د پیغمبرانو اولاد وای، تاسو خو کم از کم دا مسله ومنئ. ستاسو نیکه یعقوب علیہ السلام هغه هم د دې مسلې قائل، ځکه د هغه نوم عبدالله و، بنده د الله بندگی به کولو. که نور خلق نه مني، تاسو دا مسله ومنئ. نو په دې دریم باب کې دی بن اسرائیل ته شپږ خطابات کوي. خو اول رکو د آیت 40 نه تر آیت 40 پورې دا به طور تمهید ذکر کوي. تمهید کې درې اصول د یهودیت ذکر کوي: تحریف، کتمان حق و ترک عمل. داغه مقابل درې اصول د پاره د مؤمنانو ذکر کوي، چې د مؤمنانو کار بسوي: صبر، صلات او ایمان بالاخره. دی با کلکیږي، دی با د الله نه امداد غواړي، عبادت بدنی با کوي، منځونه، او دی با ایمان په آخرت وی چې دار صد آخرت د پاره کوم. خطاب بن اسرائیل ته شوی دی. یا بن اسرائیل لفظ سره امر اول، اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. نعم د باری تعالی تاسو را یاد کوي چې پتا سو کړی دي.
دویم امر واوفو بیاهدی اوفی بیاهدیکم، عهد د باری تعالی پوره کوي، هغه به تاسو سره خپل عهدونه پوره کړي. دریم وایایا فرهبون، خاص د الله نه یریږئ، بل چا نه مه یریږئ، دا مسله ومنئ. بیا څلورم امر وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان راوړئ په هغه چې ما را لېږلی تصدیق کوونکی د هغه چې تاسو سره دي. تاسو سره چې کوم کتب دي د هغه کتابونو تصدیق کوي دا قرآن، که تاسو هغه منئ نو راشي دا قرآن هم ومنئ، په دې ایمان راوړئ. نو دا څلور اوامر ذکر شوي، نو بیا ورپسې نهي و ولا تکونوا اول کافر به، انکار په دې ونه کوي، یعنې اول کافران بشي. بیا دویم نهي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، او مه غوره کوئ په آیتونو د الله، مه اخلئ په آیتونو د الله ثمنا قلیلا، پیسې لږي دنیا لږه. چونکې دا خباستو د بني اسرائیلو چې هغوی به د الله په کتاب باندې د خلکو نه پیسې اخیستې، د خلکو نه په دې باندې مال راټولولو، نو الله هغوی بالخصوص منع که ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، هغوی په تخصیص سره منع کړی. نور خطاب ګورې دلته بیان ټولو ته شامل دی، عام دی، چې هر کله بني اسرائیل منع کوي د دینه چې د الله په آیتونو پیسې مه اخلئ، نو هم مسلمان په درج اولا سره منع شوه چې تاسو خو به سره نه اخلئ د الله په آیتونو، ځکه تاسو د ایمان دعوه کوئ. په دې باندې کم اشکالات واردېدل او د دین چا استدلال باطل کول، نو په هغې باندې مونږه پرونی سبق کې وضاحت کړی او د هغې ادله مو څه ذکر کړي وو. ادله خو هسې ډېر دي، خو دا څه مشهور دلایل د هغوی هغه ما تاسو ته ذکر کوم چې د دې دلایلو نه هغې اثبات کوي د پاره د دې مسلې چې اجرت علی الطاعات جایز دي. اجرت مزدوری اغستو ته وایي، طاعات د باری تعالی احکامات منل، یعنی د هغه حکمونه لکه مونځ، دین علاوه نور سور عبادات دي، اذان دی، اقامت د امامت د درس و تدریس د دا ټول طاعات کې شامل دي. نو دا کول او پدی باندې د بل نم مزدوری اغستل دې ته اجرت وای. اجرت علی الطاعات، په عباداتو باندې د خلکو نه پیسې اغستل. نو خلک د دې اثبات کوي چې دا جایز دی. همون وایو چې نه اجرت علی طاعات نشتا، ځکه مونږ چې سوره عبادتونه کوو، کاغه منځونه دي، کاغه امامتی ده، کاغه اقامت ده، کاغه درس و تدریس ده، لکه زه چې تاسو ته لګیا یم، نو دا فقط د پاره د رضا د باری تعالی چې الله پاک زمونږ نه څه شي راضي شي. زه مفت تاسو ته ښایم چې ما نه راضي شي، ماله دا راضي، په ما فرض دی دا چې زه تاسو ته بیان کړم. ستاسو فریضه څه ده چې تاسو دا زده کوئ، دنیا علوم هم کوئ، دنیا هم زده کوئ، خو اصل چې کوم علم دی هغه د الله کتاب دی چې دین او دنیا کې به هم پکارېږي، په آخرت کې به هم پکارېږي. آخرت او دنیا دواړو کې به دا ستاسو دپاره ولاړي. د دنیا تعلیمونه هم کوئ، خو اصل ګوري دین دی چې د دنیا تعلیمونه آخري حد ته ورسې، خو چې دین علم تا سره نه ګوري ته هیڅ نه. نو کوشش دا کوئ چې قرآن زده کوئ، خو قرآن تاسو زده کوئ بغیر د فیسه، بغیر د پیسو. نو چې سبا یې بل ته ښایي، نو ګورئ بیا به هم تاسو څنګه دا قرآن بې پیسو بغیر د فیس اخیستو، دا نه چې په دې تنخواګانې اخلي د خلکو نه. دا یاد وساتئ، چا چې په قرآن کریم باندې مال دولت واغستو، پیسې پې واغستې، جایدادونه پې واغستل، ګاډي بنګلې پې واغستې، اول د دې آیت د لاندې داخل شه ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا. د یهودو په نقش و قدم باندې روان شه. نو چې د چا په نقش و قدم زی، د قیامت پر ورځ به د هغې سره ولاړې.
دارنګ سورۃ النحل پرون 95 آیت مونږه روباسل ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا مغره کوي په لوز د الله پیسې لګي نو چا چې اوس په دین باندې پیسې واغستې گویا کې یو طرف ته الله سره لوز کړو چې تا به رضا کوم بل طرف ته لوز مات کړ د الله سره نو چې د الله سره ته لوز مات کې او پیسې په واخلې د دې بس سزای خپل قضاوت وکړه دارنګ هم دې سورۃ البقره کې لګو ګوري مخ کې آیت نمبر 1 دا زمون ټول دلایل دي ښا نوٹ کوي ځان سره ګډ شمیر دی او صوت ذکر کوم درلا سورۃ البقره د دې آیت د 1 یعنی 174 نمبر آیت کله چې آیت ذکر شي انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه سلور محرمات دلته ذکر کوي یو میتا ساروی مردار شي نو دا حرام دی پتا خوري به نه چې بغیر د ذبح مړ شي چيلي وی ګډ ویارسي دویم نمبر ودم وینا بهیدون کې چې په شر سره بهیږي دا حرام دی دا به نه خوري دریم ولحم الخنزیر غوخه د خنزیر د سور غوخه دا به نه خوري سلورم وما أهل به لغیر الله او هغه خوراک چې هغه د پاره د غیر الله منلی شوی چې دا د فلان کی بابا په نوم دا به نه خوري دا حرام دی سلور محرمات ذکر کی نو بیا ورپسې آیت 174 یو سلسلور بیا کی پینزم د محرماتو نه ذکر کوي څه شی ان الذين يكتمون ما انزل الله یقینا هغه کسان چې پټي هغه انزل الله چراري غلې دی الله منل کتاب د کتاب نه د الله کتاب پټي بیانې نه خلقو ته ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي دوی غورکې دوی په دی باندې ثمنا قليلا پیسې لګي په دی پیسې اخلي د خلقو نه د الله کتاب پټي پیسې پیاخلي او دغه پیسې جیب تکي خوري نو یا دو ساته دا دغه محرمات نه دی دا حرام دی سلور محرمات ذکر کا اول نمبر کې میتا دویم کې دم وینه بيدون کې دریم د خنزیر غوخه او سلورم د بابا منخته د بابا د منخته نه هم بدتر خوراک هغه شې دی په دین باندې پیسې غستل او هغه خوړل نو دی وجه الله پاک دی ته سخت تخویف ورکی مخکی اولائک دا خلق ما یاکلون نډکی دی په خپل خېټو کې الا النار مگر اور دی خېټو ته اور اچي چې په دین پیسې اخلي ولا یکلمهم الله او خبر بنه کوي دوی سره الله د رحمت پرز د قیامت زکا دی د الله په دین پیسې اغستې وي د الله دین د پاره دوی منډه سينو وکړي د الله د دین خدمت دوی د الله د رضا د پاره نو کړي د پیسو د پاره کړو الله پاک د قیامت پرز به دوی سره خبر هم نه کوي ولا یزکیهم ونو پاکي دوی لا د ګناهونو نه لت پد بوی په ګناهونو ولهم عذاب الیم او دوی له عذاب دردناک عذاب دم دی د پاروي نو دا وګوره په محرماتو کې امام جساس رحمه الله دلته ذکر کړی دي هغه وی چې دین پټول او پاغي پیسې غستل هم حرام دي دا محرماتو نه نو چې یو تن ګوره په دین پیسې اخلي غورکۍ هغه حرام خوريخه دین علاوه نورم سورتونه دي لکه سورت د توبه سورت التوبه سورت نمبر دے نہم سورت نہم او آیت نمبر هم دے نہم اللہ فرمائی واکثرهم فاسقون او زیاد د دوینا فاسقان دي فاسقان سوق دي چې فسق کوي د الله حکمونه ماتي
فسق ولیو کو اشتروا بیاات الله ثمنا قلیلا واغست دوی پایتونو د الله پیسې لګي پیسې په واغستی دنیای واغست نو دا فاسقان دي فصدوا عن سبیل نو بن شو د الله د لارې نه خپلم بن شو خلکم بن کل نو دیږي کې الله پاک هغه چاته چې پیسې په اخلي هغه ته فاسق وي ښا حکم الله په د فاسق لګي دارنګ مخ کې لاړ شي دی پسې یو صورت پرېګ دی سورۃ هود وګورئ یو لسم نمبر صورت آیت د دې د 15 14 من کان یرید الحیات الدنیا سوک چوي چې اراده کوي د ژوند د دنیا عمل د آخرت وزینتها او د خایس د دې نو فیلهم الله فرمای پورا بور کم دوی تا اعمالهم بدلی د اعمالو د دوی فیها په دی دنیا کې سوک چې د آخرت په اعمالو باندې د دنیا بدل غواړي الله وی پورا بور لور کم ځکه نه ته په قرآن باندې ووایه دا چې الله د دې قرآن د درس سلام عالم دی دنیا کې را کماله لویه بنگله راکړه داسې عظیم الشان بنگله چې هیڅ چاله دی نی ورکړی ته ګوره الله یې درکوي که نه درکوي داسې ګاډی چې هیڅ چاله دی نی ورکړی ته وګوره الله یې درکوي که نه درکوي خو یاد وساته دا به صرف دنیا پورې محدود وي الله فرمای نوفی الیہم اعمالهم فیها وربکو دویلا بدله د اعمالو د دوی په دی دنیا کې وهم فیها لا یبخسون او دوی په دې کې به تاوانی نکړي شي تاوان به مونږ کې رست رزه بخکیږي په دنیا کې خو اولئک الذین دا خلق هغه کسان دي لیس لهم فی الاخرته نبوی دوی له په آخرت کې الا النار مگر اور نو آخرت کې بیا اور ته ځان ټینګ که دنیا کې د مال حال دولت واغسته لکه تاسو ګوري ناکاره مولیانو ته په دین پیسې اخلي گاډي اخلي کورونه اخلي ځمکې اخلي خو د آخرت د پاره دوی عمل نه کوي آخرت لا عمل نشتا الله فرمای لیس لهم فی الاخرة الا النار نبوی دوی له په آخرت کې مگر اور وحبط ما صنعوا فیها او برباد بشي هغه چې کړیو دوی او کړل دوی په دی دنیا کې وباطل او باطل دی هغه چې دوی دي کوون کې اوس چې دوی عمل کوي دا اعمال باطل دي ځکه چې دی په دی باندې پیسې اخلي د دنیا ارنګ مخ کې لاړ شي سورۃ ګوري بنی اسرائیل قران کریم ګڼ سورتونه په دې مسله باندې گواه دي چې په دین اغستل نشتا دی به ما ته 2-3 دلایل ذکر کړي 2-3 ایویډنسز براته خي تراشه چې زه در باندې د دلایل بارانو کوم تبه مال جواب راکړه دی سورۃ د بنی اسرائیل ولسم نمبر سورۃ 17 نمبر سورۃ آیت د دې د تلسم من کان یرید العاجلۃ هغه څوک چې وی چې غواړي العاجلۃ اجر د دنیا په آخرت عجلنا له فی الدنیا زر ورکو مونږ دله په دی دنیا کې هغه چې غواړو لمن هغه چا د پاره نریدو چې اراده کو ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځو مونږ دله جهنم یصلاها دن بشدیت مذموما مدحورا بد شوی رټلې شوی زکه د دنیا د پاره د عمل کولو د آخرت عمل دنیا د پاره کولو الله وی وربکم خو بیا به جهنم ته دن کوم زکه عمل بور سره پاتې نوي پاغي دنیا غسته ومن اراد الاخرته او هغه څوک چې اراده کوي د آخرت د پاره عمل کوي یا الله زالت تا نجر غواړم مزدوري غواړم وسعى لها سعيها او عمل کوي د له سعيها عمل خپل کوشش کوي لګي چې څومره وسی طاقتي وهو مؤمن حال دا چې دی وی مؤمن خو مؤمن وی عقیده درسته د قران موافقي فاولئک نو داخل کان سعيهم مشکورا د سعيهم کوشش د دوی عمل د دوی مشکورا قبول مقبول د الله په نیز چې څوک د الله د رضا د پاره کار کوي قران بیانې بلته خي امامتي کوي د الله د رضا د پاره د پیسو د پاره نه الله فرمای اولئک کان سعيهم مشکورا د دې د عمل د الله په نیز مقبول دی د الله خوښ دی د عمل ځکه داغه د رضا د پاره وشو دارنګ مخ کې لاړ شي سورۃ الشورى وګورئ د قران ګڼ سورتونه په دې مسلې باندې گواه دي سورۃ الشورى 2 ختم سورت
42 نمبر सूरत आयत द दे शलम 20 नंबर आयत सूरत الشورى 2 सूरत आयत दे शलम من کان یرید حرث الاخره سوق چې غواړي اجر د اخرت نزيد له فی حرثه زیاد بکودل داغه په اجر کې چې څوک اخرت غواړي نو الله فرمای اخرت کې ورلا اجر زیات کړي ومن کان یرید حرث الدنیا او سوق چې غواړي اجر د دنیا په عمل د اخرت نؤتیه وربکودل من هذا دین او ماله فی الاخرت من نصیب او نو ویدل په اخرت کې صبرخه دنیا کې به ورکم او اخرت کې به هیڅ برخه نه وي ځکه دنیا کې غوښته و دارنګ واپس رست لاړ شي سورۃ آل عمران وګورئ سورۃ آل عمران 3 نمبر سورۃ آیت د دې و او یایم 77 نمبر آیت د سورۃ آل عمران آیت و او یا 77 ان الذين يشترون بعهد الله یقینا هغه کسان چې غوړه کوي اخلي په لوز د الله و ایمانهم او په لوزونو خپلو ثمنن قلیلا پیسې لګي الله سره لوز کړو چې الله ستاره رضا د پاره بهر سکوم خو لوز مات ک دنیا په غوړه ک پیسې په واغستې نو ګوره سزاګانو ته اولایک دا خلق لا خلاق لهم نو به برخه دوی د پاره فی الاخرت په آخرت کې ولا یکلمهم الله او خبر بنه کوي دوی سره الله د رحمت لکه الله د رضا د پاره دی کار نو کړي پیسو لې کړه ولا ينظر الیهم یوم القیامه او نه بګوري دوی ته پرز د قیامت او نه پاکي دوی لون او دوی لګوي عذاب دردناک عذاب ورل الله ورکی الله دې مونږ ساتي الله دې مونږ دې بد عمل نو ساتي د دې دین فروشنه چې په دین مونږه پیسې واخلو دین علاوه یا دو ساتي دا خو زواجر او تخویفات او خلق لا چاغي په دین باندې پیسې اخلي نور مایتونه شته د غډیر دي اوس یاد ساته تمام پیغمبران د آدم علی السلام نو واخلا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری یو پیغمبر څوک نشي خېله چاغه د الله په دین پیسې اغستی امامتی کړي پیسې اغستی اذان کړي تنخواه اغستی د الله کتاب بیان کړي د خلکو نه چندي غوښتي یو پیغمبر څوک نشي خوده لکه دې د پاره یو آیت تاسو ګورئ چې پدې کې د تمامو پیغمبرانو ذکر الله پاک کړي دي او داغي د پاره یو اجماعي عمل دا غوي ذکر شوی دی چې هغه په دین پیسې نه غستل دي لکه سورۃ الانعام شپږم نمبر سورۃ الانعام شپږم نمبر سورۃ آیت د دې 90 ګور دین قبل آیات چې سورہ دی یو کم 90 اتاتیا و اتیا شپږ اتیا پنځه اتیا څلور اتیا آیت او هغه نه مخکې نور آیتونه د ابراهیم علیه السلام نه شروع کړي دي راغله د تر کم ځای پورې یونس او لوط علیه السلام پورې او بیا په دې 90 آیت کې سوې اولائک الذین هدى الله داخله کا کسان دي چې توفیق ورکړو دي الله دی پیغمبرانو ته اتلس پیغمبران صراحتن ذکر کوي او بیا وی ومن ابائهم او پلاران د دې پیغمبران کداغي پلارانو پیغمبرانو و ذریاتهم او بچی د دوی کاغي پیغمبرانو و اخوانهم ورونه د دوی کاغي پیغمبرانو نو الله پاک برا د دې آبا او اجداد د دې ذریت د دې تمام رونه ذکر کوي الله فرمای اولائک الذین داخل کغه کسان دي دا ټول پیغمبران حد الله چې توفیق ورکړ الله د مسلې فبهداه مقتدی نو د دې په طریقې پس روان شه نبی له سلام ته وی د دې اقتدا تموکا د دې پیغمبرانو اقتدا صدا د دې تابعداري څه شه د نو مخ کې الله پاک فرمای دا وایا دی به دا مسله کولو قولوا لا اسالکم علیه اجرا نغوارم تاسو نه پدې مسله باندې پدې د الله په کتاب باندې اجرن مزدوری تاسو نه پدې پیسې ز نه غواړم چې تاسو نه پیسې وغواړم نه
هیڅ شی زما تاسو نه تمه نشته د دې چې زه تاسو نه په دې پیسې وغواړم. تفسیر مدارک د امام نصفی رحمه الله بهترین تفسیر دی، 3 جلدو کې شته، په عربی کې ما سره مشته، واخلي اردو کې مراغله دی، په پی ډی ایف کې ملاویږي، په ګوګل کې سرچ کې را بشي درته تفسیر مدارک د امام نصفی رحمه الله. هغه د دې سورۃ الانعام 9 آیت دلان دی لیکلی دي. هغه وی په دې آیت کې څه شی دی؟ وفيه دلیل، او په دې آیت کې دلیل دی علی ان اخذ الاجر، یقینا اغستل د مزدوری علی تعلیم القرآن، په تعلیم د قرآن چې دا چاله تعلیم ورکې او ته په پیسې اخلي. و روایت الحدیث، او په روایت د حدیث چاته حدیث خای لا یجوز، ناجائز دی. پیسې اغستل په تعلیم د قرآن او حدیث. امام نصفی په تفسیر مدارک کې لیکلی چې دا آیت په دلیل دی چې ناجائز دی نه واخلي. نو کته تفسیر د قرآن نه منې نو تفسیر دغه مفسر خو منې کنه چې هغه وضاحت درته کړي. دې ځینه ثابته شو چې دا متفق علیه مسله د پمینځ د پیغمبرانو چې هغه کې چام پیسې نه دی اغستی، او بیا هم که یو تن وی اغستی نو دلیل دی وخی. دارنګ سورۃ وګورئ یونس آیت نمبر دے 2 سورۃ یونس. دا آدم بابا نه پس نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا آدم ثانی ورته وی، ځکه چې دام د تمام انسانیت پلار دی. چې کله عذاب راغی یو نوح علیہ السلام او داغه بچی پاتیو، حام سام یافس، کنان یو بل زیو هغه هلاک شوی. د دې 3 بچو د نوح علیہ السلام نه پوره انسانیت چلیدلې دی، دی وجه آدم ثانی شاغه. نو ټول داغه اولاد یو، پیغمبر دی. نو راشه وګورئ چې زمون پلار سوی، زمون نیکه سوی، پیغمبر د الله سوی. 2 د سورۃ یونس 10 نمبر سورۃ آیت نمبر دے 2. ګوره چې زمون نیکه سوی حلالین وسه هغه د نیکه په نقش قدم زی. فإن تولیتم فما سألتکم من اجر، قوم توي نو کچری وختي تاسو نو مال بس نقصان کوي. فما سألتکم نو مان دے غخته تاسو نه من اجر، س مزدوری، اس مزدوری می تاسو نه دے غخته. کتا سورانه وړي مسله نه مني، مال نقصان نشي کولی. لکه اوس زه دا د قرآن درس کومه، لایف خلک ناز دی د واتس اپ په دی ګروپ باندې اوري، او ډیر خلک داسې دی وی په چینل اوري. اوس که فرض که یو تن اوري ځان لا فائدہ کوي، کنه اوري مال وس نقصان کوي. درس خو روان دی، نه تاسو نه زپی مزدوری غواړم، کلس کسان ناس دی هم که یو تن ناس دی هم که کمیږي هم زما په پروا نشته، ځکه زه پیسې نه غواړم. کسل کسان یو زه تاسو نه 1000 روپۍ غواړم، نو ځکه دی کې لس کم شي نو ماته به تاوان ملو شي. نو اوس خو مال هیڅ تاوان نشته، که څوک راضي او که نه راضي. الله پاک د نوح علیہ السلام خبره ذکر کی چې هغه قوم ته وی ز تاسو نه هیڅ مزدوری نه غواړم. بیا سوی ان اجری الا علی الله، نه د مزدوری زما مگر په الله باندې، زما مزدوری زما اجرت په الله دی، زید الله نه غواړم، تاسو نه زنه غواړم. د دې سورۃ یونس دم دې 2 آیت دلاندې ماغه تفسیر مدارک د امام نصفی رحمه الله دا وفات شوه دی په 210 هجری کې، د نن تقریبا 200 د پاسه کال مخ کې. لوی عالم دی. تفسیر مدارک امام نصفی دل تملیکی هغه وی وفيه دلالة من اخذ الاجر على تعلیم القرآن والعلم الدینی. وی پدې آیت کې هم دلیل دی پس شي من اخذ الاجر على تعلیم القرآن، من دا اغستل د پیسو د اجرت په تعلیم د قرآن او په علم د دین. دی آیت کې هم دلیل دی پدې چې دا منع ده. دی وی د ځان نه تفسیر کې د ځان نه کوم، د مفسر په قول در ثابتو. مخکې لاړ شي دی صورت پسې لک صورت هود وګورئ، 11 نمبر صورت، 11 نمبر صورت دم دین نوح علیہ السلام زمون د نیکه قول. آیت نمبر دے 9 یو کم دیرش. ویا قوم او قوم لا اسألکم علیہ مالا، دلتا باقاعدہ لفظ مالن روڑی
چې خلکو شوبه ختم شي. ځکه دی وی اجر جدا شي، د مال خو جدا نه دی کړ. ویا قوم او قوم زما لا اسالکم نه غواړم تاسو نه په دې بیان باندې مالن سمال، ان اجر یا نه دی اجر زما الا علی الله، مگر په الله باندې. د الله نه غواړم، تاسو نه هیڅ شی نه غواړم. مخکې لاړ شم دې صورت کې آیت نمبر 51 وګورئ. زمونږ بل پیغمبر هود علیہ السلام ډیر لوی پیغمبر تیر شوی، دا هم هغه و یا قوم لا اسالکم علیه اجرا، او قوم زما نه غواړم تاسو نه په بیان د دې باندې سم مزدوری، هیڅ قسمه مزدوری ز تاسو نه غواړم. نورم ګڼ سورتونه شته، لکه سورت وګوري شعراء، یو سورت شورا د وخت مونږ رو باسل او هغه نه سورت شعراء د 19مې سپاری سورت نمبر د 26 نمبر سورت 26 نمبر سورت 26 سورت آیت د دې یوصل نه هم دلته هم قول د نوح علیہ السلام ذکر دی چې هغه قوم ته یو ما اسالکم علیه من اجر، نه غواړم تاسو نه په بیان د دې سم مزدوری، نه د مزدوری زما مگر پر رب د مخلوقات او زه الله نه مزدوری غواړم، تاسو نه غواړم. د نوح علیہ السلام قوم مخکلار شي یوصل ویشتم ګوري د هود علیہ السلام قول وما اسالکم، نه غواړم تاسو نه په بیان باندې په دین باندې من اجر سم مزدوری، نه د اجر زما مگر پر رب د مخلوقاتو. هغه دا خبره کوي چې تاسو نه زه پیسې میسې نه غواړم، دین درته بیانوم، مفت بیانوم. کزا اجر غواړم نو هغه د الله نه غواړم. دا رنګم دی صورت کې مخ کې وګورئ یوصل 145 نمبر آیت قول د صالح علیہ السلام، دا ډیر لوی پیغمبر دی. ان شاء الله عراف کې به د ټولو تشریح درته کوم، وضاحت بکوم. وما اسالکم، نه غواړم تاسو نه په دې دین باندې من اجر سم مزدوری، نه د مزدوری زما مگر پر رب د مخلوقاتو. صالح بابا هم وی مخکلار شي یوصل سلور شپیتم وګورئ، یوصل سلور شپیتم. لوط علیہ السلام هم وی انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتقون وما اسالکم، او نه غواړم تاسو نه علیه په دې بیان په دې دین باندې من اجر سم مزدوری، نه د مزدوری زما مگر پر رب د مخلوقاتو. نو مولوی صاحب کته ځان ته وارث د پیغمبر وې کنه، د پیغمبرانو، نو تم داغي په نقش قدم روان شو، خلکو ته ما اسالکم علیه من اجر، ته خو چندو پیسو ته ناشته، ته څنګه وارثي. مخکلار شي یوصل اتیایم وګورئ 180 نمبر آیت د شعیب علیہ السلام واقعا، خطیب الانبیاء ډیر لوی پیغمبر تیر شوی دام. هغه وی وما اسالکم علیه من اجر، او نه غواړم تاسو نه په بیان د دې دین من اجر سم مزدوری، نه د مزدوری زما مگر پر رب د مخلوقاتو. زه د رب د مخلوقاتو نه مزدوری غواړم، زه تاسو نه غواړم. مخکلار شي لګوري سورۃ السبا، سورۃ سبا سلور دیرشم سورت 34 نمبر سورت سلور دیرشم سورت آیت د دې د وصل ختم 47 نمبر آیت د سورۃ السبا. سورۃ السبا وګورئ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون خوږ پیغمبر، هغه وی هغه سوی قل او پیغمبر ما سألتکم هغه چې ما غوښته تاسو نه من اجر سم مزدوری فهو لکم، نو هغه تاسو شو. کما تاسو نه پیسې غوښتې نو پیسې ځان سره کې دي تاسو شو. تاسو نه غواړم نه ان اجر نه دی مزدوری زما مگر په الله، زما مزدوری په الله دی، زی الله نه غواړم. دا رنګ رستو لاړ شي سورۃ الفرقان له وګورئ، الته هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دغه خبره کړې ده، الله پاک په امر کوي. له وګورئ سورۃ وګورئ سورۃ الفرقان، سورۃ الفرقان سورت نمبر دے 25 نمبر سورت آیت ددی دے 57 نمبر آیت
قل ما اسألکم پیغمبر علیہ السلام ته وی او نه غواړم تاسو نه په دې دین باندې من اجرن سم مزدوری هیڅ پیسې درنه نه غواړم الا مگر غواړم هغه څوک شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا چې غواړي ونیسي خپل رب څخه لاره دا تاسو نه غواړم چې تاسو د رب په لاره روان شي زم تاسو ته دا وایم زه تاسو نیس مال دولت پیسې نه غواړم دوره غواړم تاسو ټول نه چې څوک زما आवाज اوري چې تاسو د رب په لاره روان شي قرآن کریم زده کوي په مانو باندې د رب په کلام ځان پوه کوي دنیا کوي هر څه کوي خو چې د رب په کلام ځان پوه کوي اصل مقصد وپېژنئ دغه غواړم تاسو نه مخکې لاړ شي سورة الصاد لږ وګورئ هلته هم نبي علیه الصلاة والسلام دغه اعلان کړی دی چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی امام الانبیا دی نو دغه حوالې درله ډېر ذکر کوم 3 حوالې مې 2 مې ذکر کړي یو د سورة السبا بل د سورة الفرقان او سورة الصاد وګورئ 38 سورت 38 نمبر سورت آیت نمبر دے شپگ اتیایم 86 نمبر آیت قلو اے پیغمبر علیہ السلام ما اسألکم نغوارم تاسون علیہ من اجرین پدی دین باندې سم مزدوری وما انا من المتکلفین واہ واہ گورا او نیم زه من المتکلفین د تکلیف ورکون کو نه خلکو له تکلیف نه ورکوم چې تاسو مال پیسې راوړئ راشي ما تاسو ته قرآن بیان کړ راشي ما امامتي وکړه نه زه تکلیف ورکون کو نه نیمه ګوره دې ځینه دا ثابته شوه چې په دین د خلکو نه پیسې غواړئ ته خلکو له تکلیف ورکئ نو چې تکلیف تا ورله ورکړه هغه دین به ورله څه فایده ورکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه فرمایي چې زه په دین پیسې نه اخلم ټول پیغمبرانو دا اعلان دی دارنګ اولیاء هم شته په قرآن کې لکه یو ولی درته ذکر کوم سورۃ ګورئ یاسین سورۃ یاسین شپږ دیرشم سورت رستو راشي شپږ دیرشم سورت 36 نمبر سورت آیت د دې د یوشتم صاحب یاسین حبیب نجار ان شاء الله واقع په خپل ځای مفصل وایو ډیر لوی ولی تیر شوی دی ډیر لوی قربانی ورکړی د بدن شهید شوی دی په مسأله د توحید خو هغه خپل قوم ته سوی خپل خلکو ته وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى او راغ دړخ د کلی نه یو سړی منډي وخلی سړیو د سړی کار به منډه وخلی دین د پاره نو چرالو قوم ته یا قوم او قوم اتبعوا المرسلین تابعداري د پیغمبرانو کی چې کم راغلی دي تا درې پیغمبران ورل راغلیو قوم ته د دوی مسلو منی بیا ورته اتبعوا تابعداریو کی من دا غچا لا يسالکم چې نه غواړي تاسو ناجرن مزدوری ورا حبیب نجار صاحب یاسین هم وای چې تاسو دا هغه چا اتباع کوي چې تاسو نه په دین پیسې نه غواړي تاسو تم ویم تاسو دا هغه عالم دا استاد اومنئ دا هغه اتباع کوي چې هغه تاسو نه پیسې نه غواړي ځکه دا هغه څه لالچ نشته منځ کې تا نه د هدي لالچ شته نه د پیسو لالچ شته مطلب د خبرې دا دی چې هغه لله فی الله لګیا دی د الله د رضا دپاره نو چې د الله د رضا دپاره یو تن لګیایي تا هغه پرېږدي او هغه چا پسې ځي چې هغه ستا جیب ته غلي نو دا ستا عقل دی ته لږ خپله سوچ وکړه فکر وکړه نو اتباع د صاحب یاسین خبره کمنی د حبیب نجار دا غلوی ولی قرآن کې الله ذکر کړي سورۃ یاسین غونتی سورت کې کداغه تاسو قول منی نو اتباع داغه چاو کوي چې هغه تاسو نه مزدوری نه غواړي پیسې نه غواړي قرآن کریم کې ګڼ آیتونه دي چې دا غینه دا مسله د دې تردید کیږي ټولو پیغمبرانو اولیاء په دین پیسې نه دی اغستی یاد ساتي چې کله ته مال اغستل په دین شروع کی یو خلکو له تکلیف ملاویږي څنګه چې ما تاسو ته آیت د سورۃ الصاد ذکر کړ بل دا خلکو باندې بوجم جوړي لکه سورۃ وګوري سورۃ الطور یو دوا آیتونه نور وګوري سورۃ الطور سورۃ الطور سورت نمبر دے 250 52 نمبر سورت 52 نمبر سورت آیت د دې د سلوختم 40 نمبر آیت
الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي ام تسألهم آیت غواړي د دوی اجرن پیسې مزدوری فهم من مغرم مثقلون نو دوی د تاوان نه درانه شوي. آیت د دې خلکو نه د مکی د مشرکان نه د نورو خلکو نه منکرینو نه پیسې غواړي چې تاوان نه درانه دي نه راځي تاسو دا مسله نه مني تاسو سره. نو دا آیت ګوري دلیل دی په دې خبرې چې په دین پیسې اغستل دا په خلکو باندې بوج جوړي بوج ګرځيږي. یو حنفی عالم دی امام علاءالدین ابوبکر الکاسانی داغه کتاب دی البدائع والصنائع فی تشریح الشرائع داغه جلد سلورم صفحه 190 اغلی کلی دی اغوی لا يصح الاستئجار على تعلیم القرآن صحیح نه دی مزدوری اغستل په تعلیم د قرآن ولی لانه فرض عین دی وجه چې دا فرض دی عین پر چا باندې فرض دی څنګه چې مونږ فرض دی نو په فرض پیسې اغستل ناجایز دي. ولا على تعلیم العلم او نه په تعلیم د نور علوم د حدیث او فقه عندنا وی زمون پنيز. بیا وی الاستئجار مزدوری اغستل علی الاذان په اذان باندې چې څوک اذان کوي په یو جمعات کې او تا غلط تنخواه مقرره والاقامت او په اقامت باندې اقامت کوي تنخواه ورکي والامامت او په امامتی کوي او تنخواه ورکي وتعلیم العلم او په تعلیم د علم خلکو ته قرآن او حدیث خي او ته تنخواه ورکي. نو بیا وی سبب لتنفير الناس من الصلاه بالجماعه دا یو سبب دی ډیر لوی د پاره د متنفره کولو د خلکو د جماعت د مونږ نه خلک متنفر شي چې مولا صاحب مانه پیسې غواړي او ما سره شته نه ز غریبم ناغه متنفر شي است جماعت پریږدي. نو وی سبب لتنفير الناس من الصلاه بالجماعه ومن تعلیم القرآن او د تعلیم د قرآن نه هم خلق متنفر کی چته تی پیسې غواړي ول علم او د علم نه. نو بیا وی لان ثقل الاجر يمنعهم دا وجد چې دا درونوالی د پیسو د اجر د دوی دی لري کوي د دینه عن ذلك ویلا هذا او بیا وی دی طرف ته اشاره هم شوی زمون د رب بیا د غایت ذکر کیم تسالو مجرن فهم من مغرم مثقلون. لوی حنفی عالم دی امام علاءالدین ابوبکر الکاسانی هغه دلته دا قول ذکر کړی دی. دا رنګم د قرنګ آیت ام تسلو مجرن فهم من مغرم مثقلون سورۃ القلم شپږ سلو ختم کې بم راشي پرون ما تاسو ته وباسلو شپږ سلو ختم د سورۃ القلم آیت نو الته هم داسې آیت شته نورم ګڼ آیتونه دي یو آیت اخیری وګوري بس بیا بس کوخه سورۃ المؤمنون سورۃ المؤمنون 22 آیت دی درشتم نمبر سورت 23 نمبر سورت آیت دی 22 72 نمبر آیت ام تسألهم خرجا آیت غواړي دوی نه په قرآن باندې ټیکس فخراج ربک خیر نو ورکړه د رب ستا غوره دی دیزی کی په قرآن اغستلو ته ټیکس ویلې دی ښه نو ټیکسی مولوی صاحب ته د خلکو نه څنګه په دین پیسې اخلي په قرآن پیسې اخلي نو دیزی کی ورته خرجن ویلې ټیکس اغستل او ټیکس خلک د کفارو نه اخلي ښه نو ته مولوی صاحب ولګي د مسلمانانو نه د ټیکس اغستل شروع کو یاد ساتي قرآن کریم مکمل رد کړي د دې مسلې چې کم خلک وای شته دی اغستل ما ته دی یو آیت اخی زب خپل عقیده پرېږدم والله العظیم قرآن می مخې ته دی قسم درته کوم یو آیت دی ما ته صحیح دلیل پیش کی دانا چې د ځان نه پکې تحریف کړي لکه پرون چې ما تاسو ته ذکر کړو صحیح چې څنګه ما آیتونه ذکر ک یو آیت دی ما ته داسې وخی چې پیغمبر ویلی چې زه تاسو نه مزدوری غواړم الله پاک ویلی چې تاسو مزدوری وغواړي یو آیت صریح آیت دی ما ته وخی والله العظیم زه خپل عقیده پرېږدم نو پدې دا س آیتونه د قرآن وګوره صرف دغه نه دي نورم ګڼ شمېر آیتونه دي دا ډېر دي س احادیث پاتې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د علماو س اقوال پاتې دي ان شاء الله دا باینده سبق کې ذکر کو ام مسله چې اول ځل راغله مخې ته اهم مسله دا نو دو دریو کلیپو کې به ان شاء الله مونږه مسأله د اجرت علی الطاعات دا به سر ته ورسو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.